او بل چا تپوس کړی ده چې یو ژوندی سړی وي او خوب کې څوک مړ ویني دې څه تعبیر ده؟ نو علما کرام فرمایي د دې دوه تعبیره دي. یو خدا چې دا کم ژوندی سړی د خوب کې څوک مړ ویني، یا خدا د ده د ګناه اثر ده، د ګناه کړي ده، او یا علما کرام فرمایي چې د دغه ژوندي سړي به عمر زیات وي. او بل چا تپوس کړی ده چې په کرایه باندې کور ورکوي، په کرایه باندې، نو دا په دې کې مخکې اډوانس اخیستلی شي که نه اډوانس ناروا ده. چا نه په کرایه کور اخلي او ته هغه کس ته ووایې چې ما له اډوانس پیسې راکړه، مالک د کور والا د کرایهدار نه اډوانس مخکې پیسې غواړي، نو دا ناروا د فقهای اعظام فرمایي. داسې کولی شي د 3 میاشتو 5 میاشتو مخکې ته کرایه اخیستلی شي، خو اډوانس پیسې لکه مونږ بعضې کاروبارین خلک وي دکان چې اخلي نو هغه اډوانس ورکړي که نه، نو دغه شانتې په کرایهدار کور کې د کرایې کور بالا چې څوک په کرایې کور نیسي او هغه مالک ته پیسې غواړي اډوانس، نو دا ناروا ده.